درنو لیدونکو او اوریدونکو ښې چارې د افغان ډیاسپورا نتورک ته ښه راغلاست دمګړی د اټک سره او ولې د ثور کودتا وشوله او راځئ چې د دې نه بیا واورو او حبیبي صاحب چې د پخواني ولسمشر حفیظ الله امین یار ملګری او سکرتر شخصي ملګری او رسمي ملګری او ګوندی شاګرد او ګوندی مخلص دا ټول کسې د دې سره دي. نو راځي د دې به واورو. حبیبي صاحب ښه راغلی او هیله ده چې همدې نه شروع کړي راته چې حفیظ الله امین څوک و. اټک صاحب زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته ستاسو همکار ته همدارنګه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حفیظ الله امین یو وطنپال شخصیت و. د ټول خپل ژوند د وطن د ښېرازۍ او د خلکو د هوساینې لپاره وقف کړی و او د غوښته چې افغانستان ښېرازه یو موټی او لوی وویني او آزاد و خپلواکي وویني او په همدغه آرمان دی د پردیو لخوا په خپل کور افغانستان په خپل استوګنځي د ولسمشر په استوګنځي کې د پردیو لخوا په شهادت ورسېد. مختصر ما همدغه درته عرض کړه، نو که نور جزئیات غواړئ بیا به سره خبرې وکړو. حبیبي صاحب ولې تاسو داود خان ووژلو او تاسو څه غوښتل د داود خان نه؟ د داود خان په هکله به زه دومره درته ووایم چې موږ د داود خان د جمهوریت نه په لومړي سر کې او تر پایه پورې دفاع وکړه، تاییدم که ساتنه مو وکړه. زما ښه په یاد دي کله چې په 26 د سرطان د 52 کال داود خان کودتا وکړه. زه نوی منصب وم، افسر وم د اردو او په قلعه جنگي کې مې وظیفه وه. په دې لومړیو ورځو کې به ډېر احساسات درلود خلکو او همدارنګه نظر په دغه هغه چې کودتا چې داود خان کړې وه د افسرانو ته خاص احترام کاوه خلکو. مازدیګر به د پښتونستان واټ کې دلته کم په یاد وي تیږې ایښودل شوې او بیرغ د پښتونستان هم پې نصب دلته به دا مذهبان چې را رخصت شول د قطاعاتونه بیا به دلته پورته کېده او خبرې به یې کولې او د پخواني نظام په هکله او د نوي تغییراتو په هکله او د په تایید کې به غږېده او نور خلکو دومره ډېره سهم ناخسته، سهم هم نه ورکاوه، افسرانو ته ډېر سهم ورکاوه. زه چون نوی افسر وم په قلعه جنگي کې مې وظیفه وه، مازدیګر بلته د میټینګو کې ما هم برخه اخیسته. په لومړۍ ورځې د حفیظ الله امین په کور کې نور محمد ترکه هم راغلی و، یو تعداد نور مشران د دې ګوند هم و او ما په خپله دو سره خبرې وکړې. ورته مې ویل چې تاسې دا عمل څنګه ارزیابي کوئ؟ په لومړي سر کې دو لپاره مشکله وه چې خپل نظر ووایي په علني توګه، اما ویلې چې دا موږ تاییدوو او ما ته حفیظ الله امین وظیفه را کړه چې ته چې هلته غږېږې دغه مطلب ووایه. هغه مطلب دا و چې موږ جمهوریت تاییدوو او د جمهوریت طبعا دښمنان هم لري، د هغه په دفاع کې موږ وطن پرسته قشرونه حاضر یو چې د یو جبهې په ترڅ کې سره دولت سره برخه واخلو. یعنی د افغانستان خلق دموکراتیک ګوند
مخصوصا د خلقیانو برخه داود خان ته د جبهه پیشنهاد وکړ د دولت په دفاع کې چې په دولت کې سهم واخلي د یو قوت پایس. او بل خبره به زه درته عرض کم چې زه په 53 کې صاحب منصب وم په پوهنتون په چوکاټ کې موږ په قدر کې وو او په مکریانو کې دلته کورس د احتیاطو کې زه هم اداري صاحب منصب وم هم درس ورکاوه. په دې ځای کې زه وغوښتم امین او زه د ګوند غړی وم ما ته یې ویلې چې دغه څه زه درته وایم دا ته د معینو افسرانو ته چې د ګوند غړي دي دو ته یې ورسوه منتها څه چې زه درته وایم دا هغه نشي درڅخه تغییر ونه کړي څه کلمات او حروف چې زه درته وایم هماغه به استعمالوي. ما ورته ویل چې داسې وکړه چې ته دا ووایه زه به یې نوشته کړم چې حفظ یې کړمه چې ما څخه غلط نشي. ویل چې د نوشته اجازه نشته هر څو وارې چې غواړې زه درته وایم خو ته هغه په یاد یې کوې وایه. ما ته یې وظیفه راکړه په هغه وخت کې شیرجان مزدوریار او اسلام وطنجار په قایچار کې وظیفه درلودله. دوی د ګوند نوي غړي شوي وو او یو بل تن چې مجید نومیده د فراو هغه د رئیس ارکان د 15 زغروال قواو دا دواړه قواوې پلچرخي کې وي هغه وخت قایچار او قای 15 نومونه یادوله. ما ته ویل چې دو ته ووایه چې داود خان ایران ته په سفر ځي د داود خان په عدم د موجودیت کې د جمهوریت دفاع او حفظ ستاسې وظیفه ده نو ګوند تاسو ته قومنده درکوي چې د جمهوریت په دفاع کې به درېږئ او هر نوع عکس العمل د دولت مقابل کې هغه به تاسو په شنډولو کې برخه ما دغه دو ته ورسوله په وخت مراد مې له دې وینا نه داده چې موږ د اوله تر پایه د جمهوریت نه دفاع کوله. په وروستیو کې په جریان د څو کالو کې جمهوریت کې هم مذهبي افراطي ډلو توطئه وکړې د جمهوریت په مقابل کې او هم یو تعداد کسانو چې د ملي ستم په نامه یادېدل او دو هم دسیسې درلودلې او توطئه درلودلې. د دغو توطئو په شنډولو کې مخصوصا د مذهبي افراطي ډلو په شنډولو کې چې هغه اخوانیان و حتی ګوند برخه واخیسته په افشا کولو کې برخه واخیسته او موږ په دا فیصله وکړه چې د جمهوریت په ضد دسیسې روانې دي موږ به دفاع کوو له جمهوریت څخه او ځکه هغه مرام او پروګرام چې داود خان اعلان کړ په ابتدا د جمهوریت کې هغه د خلکو په ګټه او د وطن د پرمختګ لپاره موږ موثره ګاڼه هغه موږ تاییداوه او دا فیصله ورشوه په آخر کې چې که افراطي ډلې نور ډلې جمهوریت او داود خان دولت په ضد عمل کوي موږ دفاع کوو اما که هغو په موږ حمله وکړه دولت موږ له ځانه دفاع کوو او د قدرت د اخیستلو لپاره اقدام کوو. دا د موږ په رهبرۍ کې فیصله وه یعنی موږ تر پایه د داود خان د دولت په دفاع کې ولاړو سره له دې چې داود خان په اواخرو د خپل حکومت کې نه هغه پروګرام عملي که معلوم شو او په عین زمان کې د یو حزبي سیستم اعلان که احزابو ته حق ورنه که فشار راوست په احزابو باندې او قانون د جزای په ډېر بېرحمانه شکل قانون ترتیب که بیا هم موږ د داود خان په ضد عمل نه ده کړی. انقلاب د ثور یا قیام د اوم د ثور د داود خان د حمله په نتیجه کې د حزب عکس العمل و د ځان د دفاع لپاره او داود خان بدون د چې تناسب د قواو په نظر کې ویل دي سي
نور قوتونه په نظر کې ونیسي، یو دم په حزب بیخي په عجولانه ډول سره بې له کوم دلیله حمله وکړه. او چون دا د حزب پر خانه فیصله و چې که حزب باندې حمله کیږي، حزب له ځانه دفاع کوي او قدرت نیسي او قدرت ونیو. راغلو د مرګ په ارتباط دا د تاسف ځای ده. داود خان سره له ټولو ضعف و نقاطو یو وطن پرست وطنپال شخصیت و او هغه نه باید مړ شوی وای. خو موضوع دا ده چې په قیام کې، په انقلاب کې هغه زاړه قوتونه له ځانه دفاع کوي او نوي قوتونه قدرت غواړي چې واخلي. په دې کې برخورد همرازي دا په اکثر انقلابو کې شوي دي. داود خان ته د تسلیمي خبر ورکړ شوی. امام الدین چې د کماندو د قطعه افسر و په بالایسار کې وظیفه و، هغه ته وظیفه ورکړه شو چې داود خان ته د انقلاب هغه د انقلابی قوت هغه وایي خبر ورکړي چې دوی باید ځان تسلیم کی. داود خان په واسه دي چې ځان تسلیم کی په هغه فایر کړه په مصاب او طبعا افسر نور سربازانم دو سره و په دې افسر سره او هغه په عکس العمل کې بیرته فایر کړی، داود خان وژل شوی. نو داود خان په جریان د قیام کې د مقاومت په نتیجه کې وژل شوی او فایر اول د کړی. که څنګه دا توقع کېدای شي چې رئیس جمهور ته وي تسلیم شه او کنه تسلیمیږي نو موږ ته وژنو، یا مثلا هغه عکس العمل خي نو خود مشروع دفاع لري. یو بل دا ده چې د داود خان بچو او فامیل او خزو او ماشومان څه ګناه کړي و چې هغه د جګړه کې وژل شو. اوس موږ د ته دا نومر کو چې جنگ کې الوان نه تقسیمیږي، خو دا دلیل بدل ته ډیر صحیح نه وي. اټک صاحب دا موضوع ډیره مطرح ده، همیشه مطرح شوې ده او حقیقت هم دا ده چې ښه داود خان یا لوړ رتبه مامورین د مقاومت په نتیجه کې وژل شوي. مقاومت هم داسې چې لومړی فایر هم ده کړی. دا چې د حق د دفاع درلود واضح خبره ده چې مقابل طرف هم حق درلوده چې دسکه د قدرت د سلبول هغه وکي تقاضا وکي. اما راغلو د بچو په قسمت کې دا خبره اوس واضح شوه ده. ګلالی چې د داود خان د مشر زوی میرمن و اوس وفات شوه ده، خدای دې وبخي، هغه مصاحبه لري له داود ملکیار سره. هغه داود ملکیار په دغه لیکنه کې دا ویلي دي، دا په څو واره لیکلي دي دا خبره. یو واره هغه وخت لیکلي دي چې ګلالی ملکیار چې د داود خان انګور و د مشر زوی ښځه و، دا ژوندی و په هغه وخت کې دغه له خولې دا خبره لیکلې. بیا کله چې منتها نوم یې نه ده لیکلی، دویم ور کله چې دا وفات شوی ده پس له هغه یې لیکلي، نوم یې افشا کړی چې دی ماته دا خبرې کړي. هغه دغه له وینا نه دا بریښي او دا څرګندېږي، واضح معلومه ده چې داود خان خپل فامیل راټول کړی ده ګلخانې ته او میرویس داود ته وظیفه ورکړې دریم زوی ته چې دا لمنځه یوسي او د په خپل لمنځه وړي دي. خپل زوی ته امر کړی، هغه وژلي دي خلک او دا انګور وایي. هغه داود ملکیار چې مصاحبه کړې ده هغه سره ما خپل ولسل چې هغه لیکلي و چې زه ثبت لرم، د دې ویډیویي ثبت لرم چې ما خبرې کړي هغه سره. دا ما ځکه اخیستی چې ما پسې دا هغه نشي چې ما دا هغه کړی دا جوړ کړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې زه نه یم خبر، ما نه ده پیدا کړی چې دا ویډیویي ثبت د وینا د داود خان د انګور نشر شوی که نه نشر شوی. اما راغلو داود ملکیار هم د هغه د ګلالی ملکیار خپلوانو څخه ده، د داود خان فامیل سره روابط درلودل
او فکر نه کیږي چې هغه داسې دروغ جوړ کړي وي. یا یو موضوع بل بخښنه غواړم چې زه عرض وکم. د داود خان فامیل په مختلفو ځایو کې اوسېده، مختلف شاوخوا د ارګ. دغه خپل دلیل د دې کېدای شي داود خان دا ټول راوغوښته ګلخانې ته، یعنې ضرورت د دې څه و چې هغه راوغواړي ګلخانې ته ټول راټول کړي یوې کوټې ته. دا خپل دا ښیي چې د داسې تصمیم درلوده او یعنی فامیل د په خپل امر د زوی له خوا وژل شوی، لکه څنګه چې اوس مطبوعات دا ښیي. یعنی هغه وخت کې چې څو وخت حاکم نظام راغی یا تاسې رالی، یعنی تاسې کولی شئ چې دا معلومه کړئ چې دا د چا په مرمۍ څنګه وژل شوي دي. خو خیر دا به پرېږدو. موسی شفیق مو ولې ووژلو؟ موسی شفیق منګ یعنی خلقیانو نه دا وژلی. موسی شفیق داسې شوي چې دا موضوع په مطبوعاتو کې اوس اکثرو ویلې ده. موسی شفیق راغلی ده هغه ته د ترکي ته، نور محمد ترکي ته چې تبریکي ورته ورکړي او سره وګوري. ځکه په ویښ زلمیانو کې موسی شفیق له هغه سره یو ځای و، په نور محمد ترکي سره له پخوانی شناخت ورسره درلوده. دی چې راغلی ده په دې وخت کې دی مخامخ شوی ده له کارمل چې معاون دی هغه و په دا لومړیو کې، معاون دی ترکي و په ټولو برخو کې، هم په صدارت کې، هم په ریاست جمهوری کې یا انقلابی شورا په ریاست کې. د چې لیدلی ده دی لیږلی ده نور احمد نور ته. نور احمد نور وزیر داخلې و. نور احمد نور په امر سره دی وژل شوی. او دا مطلب چې ولې نور احمد نور وژلی، زه په دې باندې تاسف کوم، اما قصه دا ده دا مسؤلیت به خلق دموکراتیک ګوند ته راجع کیږي. خو په من کې لکه چې وروستیو حوادثو وښوده د پردیو مزدوران و، د پردیو لاسپوڅي و چې هغو دو یوازې اجندا دا وه چې د خپلو بادارانو اهداف عملي کړي، لکه کارمل او ډله یې. او داسې شخصیتونه لکه موسی شفیق د دوی لپاره د زغم وړ نه و او د وژلی او دا د تاسف ځای. حبیبي صاحب، قادر وفا زموږ د جلال آباد یو تکړه ژورنالیست دی، هغې لیکلي دي چې زه تاسو نه باید دا پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر ستاسو دا کودتا تېروتنه نه وه؟ زمونږ کودتا چې تاسو ورته کودتا وایي او موږ ورته قیام دی، مسلحانه قیام دی وم د ثور ورته وایو. او دا د یو ګوند لخوا رهبري کېده. ګوند ځان ته مرام درلوده، ځان ته اهداف درلوده. دا چې دا مرام او اهداف تر کوم حده پورې عملي شوه دا علیحده سوال ده چې دا نور عواملو پورې ارتباط لري. اما دا یو پرمختللی عمل و. دا د دې قیام په نتیجه کې قدرت دی یو کورنۍ نه یو ملت ته انتقال شه. دا چې وروستي حوادث په دې کې پردیو څنګه مداخله وکړه، څنګه له دې نه سوء استفاده وشوه او کوم خواته استقامت بدل شه، دا بیا وروستي سوالونه دي. لکه مخکې ما لکه چې وویلې چې ما په دې خپل فیسبوک پاڼه لیکلې چې زه ستاسو سره مرکه لرم، نو ډېر زیات سوالونه راغلي او زه هم غواړم چې هماغه سوالونه تاسو نه وکړم کوم چې ولس غوښتي دي او په کومه رقم یې لیکلي. نو نور محمد ترکی هم ولې ووژلو؟ نور محمد ترکی د وژلو په ارتباط زه څه نشم ویلی چې دی وژل شوی یا مړ شوی. اما په هغه وخت کې څرنګه چې اعلان وشه دی د مریضۍ په هغه کې په نتیجه کې او د دپریشن په هغه کې چې داسې وضع راغله په حزب کې دی مړ شوی ده. نو دې هکله موږ وژلی دی نه ده. ما باید دا پوښتنه شروع کړې وای چې حبیبي صاحب ستاسې دنده په حکومت کې څه وه؟ زما د انقلاب په پیل کې زه
په سیاسي چارو په لوی ریاست کې چې هغه وخت کې درې واړه امنیتي ارګانونه پورې مربوط وو، هم اردو، هم داخلي چارو وزارت او هم استخبارات. د په دغه ریاست کې، په سیاسي ریاست کې، سیاسي عمومي ریاست کې زه د تشکیلاتو یا سازماندهی مسئول وم، چې یعنی حزبي تشکیلات مسئول د مسلح قواو. حبیبي صاحب، د پرچمانو او د خلقانو تفاوت په څه کې دی؟ د پرچمیانو او د خلقیانو تفاوت په دې کې ده چې خلقیانو داخلي شرایط او داخلي قواوې د افغانستان د وده او تکامل کې عمده ګڼلې، او پرچمیانو پردی قواوې، پردی هیواد عمده عامل ګڼه پرشت. دا تفاوت. یعنی د خلقیانو اتکا په خپل خلکو او ولس باندې و، او د پرچمیانو اتکا مخصوصا د کارمل د ډلې په شوروي او سوویتیزم باندې. نو د شوروي پر اتک خو خلقانو لاس لرلو کنه، دا که تاسو نه لرلو تاسو نور ملګرو لرلو د پرچمانو سره یوځای. من یو تعداد ملګرو طبعا چې لاس درلوده، دا د تاسو خبره دقیقه ده، خو هغه هم هغه څه هغه لکه پرچمیان چې هغه د شوروي استخباراتو نمایندگان په هر جنبش کې کېدای شي چې د پردیو هغه نفوذ ولري. په من کې هم پردیو استخباراتو چې د شوروي استخباراتو نفوذ درلوده، هغه عناصر د خلقیانو له ډلې څخه چې دوی سره و، هغه د دغه ایجنټانو، هغه د موږ په خلقیانو پایس نه پیژنو. خیر، دا خو یو د تبروس تر اعظم د پښتنې ته چې مثلا تاسو ملګری ولې د روسانو ملګری شول، خو د دومره د وژنو او د بندیانولو د ټکولو تورونه ولې په امین راځي؟ دا څومره رښتیا دي، څومره دروغ دي؟ امین داسې یو شخصیت و، یو چې د ګوند په تکامل کې، د ګوند په پرمختګ کې مخکې له انقلاب ډېر عمده رول او سهم درلوده، او همدارنګه په انقلاب کې د انقلاب قومانده د امین لخوا صادره شوې ده. په قیام د اوم د ثور کې ستر رول درلوده، او وروسته د هغه په ساخت جوړښت کې د انقلابي د تحولاتو په عملي کېدو کې ستر رول درلوده. چون د لوړ استعداد خاوند و، په ټولو رئیس جمهورانو کې د لوړو تحصیلاتو خاوند و، لوړه پوهه یې درلودله، یو ډېر نفوذ او جذابیت درلوده، او موثره شخصیت و. نو طبعا یو څوک چې د لارښوونې د رهبرۍ خصوصیات په هغه کې طبیعي نغښتي وي، نور څوک چې ادعا لري هغه ورته دښمنان کیږي، مخالفت کې واقع کیږي. نو بنا پر دغه خصوصیاتو چې امین درلوده، د پاین زمان کې دښمنان هم په داخل د حزب کې هم د باندې درلودل، او د پسې ټول تبلیغات شوي دي. او بل دا چې د یو پردي هیواد په خپل هیواد کې، په خپل وطن کې په شهادت ورساوه، لمنځه یوړ دولت، هغه دولت چې یو څلورو هیوادو په رسمیت پیژندلی و، هغه دولت چې د ملل متحد د طرفو هیوادو د کنفرانس، د اسلامي هیوادو د کنفرانس غړی و، فعال د بین المللي جامعه غړی و، هغه یې له منځه یوړ. طبعا دپسې باید تبلیغات شوي وای، او تبلیغات هم ټول سوسیالیستي سیستم په راس کې شوروي اتحاد په 40 ساعتو کې 48 ساعته یې دپسې تبلیغ کاوه. دغه تبلیغات ټول بې ځایه او غلط دي. امین له ابتدا نه چې د انقلاب د بري نه وروسته دی
وزیر د خارجه او معاون د صدر اعظم وټاکل شو. که مرگ، ژوبله، نیول، بندي کول دا د امنیتي قواو وظایف دي. عمدتا د استخباراتو وظیفه ده. وزارت داخلی پورې ارتباط پیدا کوي، وزارت دفاع پورې ارتباط پیدا کوي ته سرحد پورې. دا امین په دې کې مسؤلیت نه درلوده په دې قسمتو کې. که نو امین وزیر د خارجه په مرګ کې د څه غرض، په نیولو کې د څه غرض؟ منتها د نفوذ و د دای پردیو لخوا وویل شه، نو ځکه د پسې ټول تبلیغات په د پسې وکړ. وژنې خپل روسانو او د روسانو ایجنټانو وکړي د لپاره چې خلقي حکومت بدنامه کی او د خپل لاسپوڅي حکومت لپاره زمینه برابره کی. او هغه چا وکړي چې په ټانکو سپاره د روسانو په ټانکو سپاره راغله بیرته د روسانو درشګانې مغوستې وي، لکه سروری، لکه ګلابزوی، لکه وطنجار. دا ټول خلقان دي، دا ټول خلقان نمونه واخلي، دا ټول خلقان دي. دلیل هم دا ده چې دوی په خلقي حکومت کې نفوذ قدرت درلوده. د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، د استخباراتو رئیس. خو دا خو ټول د امین شاګردانو که نه وو، د امین شاګردان نه وو. نو شاګردان دې کې شک نشته چې امین چون نظامی مسئول و او دوی هم په نظامی برخه کې هغه درلوده، وظیفه درلودله. امین پورې او حزب پورې د امین سلسله نه ارتباط درلوده. اما دا چې پردیو پکې کار کړی و، پردیو جذب کړي و، دوی لا مخکې نه دغه غړي و، د استخباراتو غړي و، د شوروي استخباراتو. دوی په وځ دي چې د حزب لپاره او د وطن لپاره کار وکړي، د پردیو لپاره کار کوي. خپل دغه چې د امین د دوی د برطرفه کولو امین اقدام وکړي، د امین اختلاف له طریق سره په همدغه باندې راغی. عمده اختلاف همدا و چې هغه ویل چې دا خلک وژني، دا کسان دا په خلکو په مغلو په تصاحب کې برخه لري، دوی اخلاقی نیمګړتیاوې لري. دا باید نه وي. او ترکه په ودرېد، ترکه ځکه په درېده چې روسان دي دوی شاته و. همدغه دلیل و چې دوی وخت چې امین فشار پر راوړ شوروي سفارت ته وتښتېدل. همدا د دې ښودنه کوي چې شوروي سفارت د وخت په تابوتو کې انتقال کړ، بیرته د کارمل سره په ټانکو سپاره راوستل، دلته عمده وظایف په لاس کې ور. نو دا د امین څه مسؤلیت ده؟ درسته ده چې امین خو کله چې د دوی هغه ولیده اعمال ولیده د اقدام وکړ د برطرفه کوله. اما پردیو شوروي سفارت د خپل غیږ کې ونیول، په پټه انتقال کړ، بیرته راوستل 1,40,000 عسکرو سره. ترکه صاحب په ولې ودرېدو؟ ترکه صاحب خو هغې ته خو د هر چا نه نږدې کس امین و. نو د امین په خبره ولې وانه ورېده ترکه صاحب؟ د ترکه ستره اشتباه هم دا وه. امین تل امین د ترک شاته ولاړ په ټول دوران د ګوند کې. که امین د ترک شاته نه وای، بیخي په لومړی وختو د هغه کې تاسیس د ګوند کې کارمل د سر پرې کاوه. همدا امین و چې دسکه دفاع کوله تر پایه. امین و چې دا ګوند شهرت ته ورساوه په خپل کله چې د ولسي جرګې 14مې دورې غړی شو. زه مخکې ما درته عرض وکړ چې په داود د کودتا په ورځ ترکه راغی د امین په کور کې ناست، په داسې حساس ورځ په هغه کې د دوی جلسه د امین په کور کې. اما تاسف ځای داده چې ترکی همیشه ناغیړي وکړه د دغه ګروپ په مقابل کې چې همیشه د ګوند په ضد، د خلکو په ضد معامله کوله، چې هغه کارمل ګروپ و. او له ابتدا نه ترکی په دې کې مسامحه وکړه، له ابتدا نه د اشتباه وکړه. کنه غلام محمد غبار چې په ورځ کې چې ګوند جوړېده په هغه وختو کې دای هم په کمیټې تدارک په دوه کې هم غبار و هم محمودي و. دا دوه مترقي شخصیتونه دموکراتان د افغانستان په دې کې و، د ګوند په آمادګۍ د جوړېدو په آمادګۍ کې. غبار هم ورته ویل ترکی ته چې کارمل د دربار سړی ده، پردی ده او دای د جنبش
ضد ده، د غورځنګ ضد ده. محمودي ورته ویل چې چیرې چې کارمل زه نه کېنم هلته. ده هم ورته ویل چې دا زهر ده د جنبش لپاره. اما طریق هغه دواړه پرېښوده، په کارمل اتکا وکړه، کارمل نه دفاع وکړه. هغه له هغه نه ووتل او له کمیټې تدارک نه په ګوند کې هم رانغله. بیا وروسته بیا همدغه کارمل له ابتدا نه د تحریک په ضد و او همیشه دا هغه درلوده چې د اول سړی شي د تحریک ځای ونیسي، او په همدغه کې امین همیشه د نه دفاع کړي. متاسفانه کله چې د روسانو په خپ منځ کې راغله او د سره په ارتباط کې شو، کله چې د لاړ هاوانا ته د غیر منسلکه هوادو د مشرانو غونډې ته بیرته چې راته د مسکو کې تم شه، هلته مسکو کې د هدایت ورکړه چې امین باید له منځه ووځي او د امین په مقابل کې ودرېد. یعنی ترک صاحب واقعا دا تصمیم نیولی و چې امین د منځه ووځي؟ زه په هغه صحنه کې موجود یم چې په د فایر وشو، فایر یې وکړ په امین. زه هغه سفیر د شوروي پوزانوف پاولوفسکی، سر جنرال پاولوفسکی قماندان د زمینی قواو د شوروي و او مرکزی کمیټه غړی. ایوانوف د استخباراتو مسئول و د کګبی په افغانستان کې. ګریلوف عمومي سرمشاور و. دا موجود تحریک په کور کې په ارمسرای کې، او تحریک موجود. امین په تلیفون غوښتل کیږي اول ته یو ارانه پاس ورته کینه کولی په د فایر کوي چې بغه کې تړون وژل شه، بل محافظ د امین زیرک زخمی شه. وخت چې خطا شل لپاسه کماندوګانو د هغه هم راوستلي لپاسه لبامه بیا په موږ فایر نه کول. نو ما په خپل سترګو لیدل د تحریک په مخ کې ډیره ولې دومره دا لوبه دومره مغلقه شوه، دومره خواږه ملګري ولې دومره لکه دا مخکې تاسو نومونه واغست دی سره دومره بدګمانه شو، ولې د یو بل ته دې حد ته ورسېده چې یو بل ولي هغه یو بل ووژني، ولې دا څه پېښ شو؟ ټوله هغه دا ده چې که سړی که په خپل اول پردی ایدئولوژي په یو هیواد کې کار نه ورکوي. په یو درسته ده چې علمی نړۍ لید، علمی فرضیه، علمی لاسته راوړنې باید هر هیواد تنه استفاده وکړي، هر څوک تنه استفاده وکړي. اما په بیخي ایدئولوژیک برخورد د یو پردی ایدئولوژي بدون لید چې خپل ملي ارزښتونه، ملي ایدئولوژي، ملي عنعنات دا په نظر کې ونیسي او ته وفادار یوازې پردی ایدئولوژي ته، دغسې عواقب منځته راوړي. دلته مهمه مسله دا ده چې سړی په دې یعنی دا تجربه موږ لاسته راوړې ده او دا تجربه باید تاریخ کې باید تاریخي تجربه باید په نظر کې نیول شوی وای چې هیڅ پردی هیواد، هیڅ پردی دولت د بل دولت په ګټه عمل نه کوي. ټول هغه دغو کسانو په پردیو باندې، په روسانو باندې اتکا وکړه او دغه اتکا او په یوازې د چې خپل ملګري ته ارزښت ورکړي، پردي ته ارزښت ورکړي. دغه فرمانونه چې پرله پسې ستاسو انقلابي شورا ورکول چې هغه وخت کې امین صاحب هم د هغې غړی او ترکي صاحب دا فرمانونه ورکول، لکه مثال د سود په باره کې رااله، د 6 جریبه ځمکو په باره کې رااله چې موږ د دې نه ډېر زیات شخصا ډېر متضرر شو چې زموږ ټولې ځمکې پکې لاړلې او زموږ دهقانان رااله په موږ زموږ توهینونه شروع کړه که نه، او یا د ښځو ولور چې 300 افغانیو ته رااله، او یا دلته نور فرمانونه چې ما ته ډېر یاد نه دي. دغه فرمانونه چې ترکي صاحب یا انقلابي شورا یا مثلا زه نه پوهېږم د وزیرانو شورا
ورکول دي کې د امین صاحب څومره لاس و؟ دی خبرېدو نه خبرېدو؟ ډاکټر صاحب فرمانونه اته فرمانه صادر شوي دي. دا فرمانو کې حقیقت دا ده دا چې وروسته تبلیغات څه وشو، نتایج څه رقم راغله، هغه علیحده سوال ده. اما ډېر مترقي فرمانونه و، ډېر په هغه وخت کې د وطن د پرمختګ او د خلکو هوساینو په خاطر و. یعنې خپله دغه فرمان د سود و سلام تقریبا 11 میلیونه کسان له سود و سلام نه خلاص شول. دا یو ډیر غټ بار و په هغه باندې، په بزګرو باندې. سر د کال تر اخره پورې به کار کاوه، اخر نتیجه د محصول چې به راغله هغه به په سلام و سود کې لاړ، او دی به لوڅ یو کیلو غنم به بیرته کور ته ونه. یعنې دا خپله ضرورت و. همدارنګه ځمکې په افغانستان کې ډېرې، اما خلک بې ځمکو. باید ارضي اصلاحات راغلي وای. دا ارضي اصلاحات داود خان هم شروع کړه. همدارنګه په فرهنګي برخه کې داود خان واخسته کانکور ورته هغه پس له 8م صنف نه په میلیونه او هغه متعلمین له درسه پاتې شول. هغه ورته دا رد کړه. انقلاب نه وروسته تقریبا 1 میلیون کسان بیرته په هغه شامل شول. د انقلاب لیسه ورته په هغه کې جوړه شوه. دا مترقي فرمانونه وه. همدارنګه سواد آموزۍ کورسونه جوړ شوه. دا پرمختللی تقریبا 3 میلیونه کسان. منتها دلته په دغه فرمانو په تنظیم کې البته اشتباه شوي، تیروتنې ډېرې شوي. دا یوه تیروتنه مثلا تاسو اشاره ورته وکړه، په ارضي اصلاحاتو کې اول باید دا دقیق څېړل شوي وای چې خیال 6 جریبه ځمکه د یو چا لپاره ته پرېږدې، دا په څه درد ده لګېږي. دا اندازه بیخي کمه وه. بیا دلته په اکثر هیوادو کې په لومړیو مراحلو کې باید وضع ورکړل شي ورته. همدارنګه دل پر چې دهقان خپله ځمکه پرېښودله ورکړی م هغه یې خوښه کړه. دلیل یې دا و چې هغه ته که داسې ورکړل شوی چې په قسطو ته نه بیرته هغه اخیستل شوي وای، هغه یې په ارزښت پوه شوی وای. بیا په څنګ د دې کې کوپراتیفونه سره دی چې 5.5 کوپراتیفه جوړ شو، اما دا فعال نشو دقیق. یعنی په دې کې تیروتنې شوي دي. یا فرض کوو د همدا د هغه په ارتباط د ښځو په ارتباط، دا د مهر په ارتباط، دا د اسلام د شریعت سره برابره فیصله وه، اما دا د خلکو کلتور سره برابره نه وه. خلکو کلتور کې دا بیا څرنګوالي د عملي کېدو کې ډېره په غلطه توګه توهین وشه. زه کم ته اخله هغه توهین هم ورته کوه خان ته یا د مځکې خاوند ته. یا فرض کوو هغه درسته ده چې تا مهر تعیین که دا اوس طالبانو هم همدغه تعیین کړی ده چې ودو کې مصرف کوي. تقریبا ډېر تفاوت نشته دغه فرمان دغه سره وم فرمان سره. مګر مهمه دا ده چې ته بیا دیګای زی د واده دیګای چپه کوي. یعنی دا کوم کتاب کې خو فرمان دی وایسته هغه دی وکړه درسته، دا لاره ښه لاره ده، تبلیغ ورته وشي، باید کار ورته وشي تر څو خلک د ناوړه مصرفو څخه ناوړه عنعناتو څخه وګرځي. اما دا خو چې ته راونیسه بیا یا بندي که یا توهین که یا دیګای ور چپه که، یعنی دا اشتباه شوي دي. دا په دې کې البته هم دغه امین تاسو ښه یا ترکه ښه یا نور رهبري دقیق نه دي سنجول شوي. دا فرمانونه په فرمانو کې ضعف نقطې وي او په عملي کېدو کې تیروتنې شوي دي. دې تیروتنو کې د ګوند غړي البته ناوړه احساساتو څخه کار اخیستی ده، تجربه یې نه درلودله، کافی اندازه پوهه نه وه، یا بیرتفاعت جامعه مسئول و. د سره زه موافق یم چې تیروتنې شوي، اما دا فرمانو ډېر مثبت جهات هم د ټولنې او پرمختګ لپاره درلوده. خیر خو شخصي ځمکې وي او دا واخیستل شوې
او به جالبه دا ده چې زمونږ ځمکې زمونږ بزګرانو واغستې، الحمدلله زمونږ خواته په هر لحاظ نفوذ و، خو دا دهقانان به یې راتله زمونږ سره دا بزګران هله تاسو خانان وئ، تاسو فیوډالان وئ، تاسو اوس دا دی منګئ، یو قسم د توهین، او یعنې ځینې خلک د دې وجې نه سل په سلو کې وطن پرېښودلو ته مجبوره شو. دا یو قسم فشار و، یو قسم دغه و. زما یو ملګری دی د فیسبوک، البته دې لیکلي دي عبدالستار نیازي، چې دا نن ورځې پورې چې موږ څه په د اخري پوښتنه کوم، نور به موږ خپلې پوښتنې کوو د فیسبوک نه. دی وایي چې دا نن ورځې پورې چې څه بدبختیانې روانې دي، دا وایي ستاسو د انقلاب د لاسه دي. چې دې ته ته څه جواب ورکړې ستار نیازي ته؟ یعنی حقیقت دا ده چې انقلاب کې د پردیو مداخله او پردی تجاوز په رښتیا هم په یو غمیز بدل شه، چې هغه په شپږم د جدې د شوروي قواو په نتیجه کې دلته یو ملي دولت، قانوني دولت رنګ شه او یو لاسپوڅی دولت کېنول شه، او دې دولت یوازې د پردیو د اهدافو لپاره کار کاوه. خلک وترېدل، لاړ. یعنی زه درته عرض کوم چې مخکې له شپږم د جد نه ټول مهاجر 2380 کس وو په پاکستان کې. پس له دې چې روسان راغله دغه شو. نو دې کې چې دا غمیزه شروع شو، غمیزه د پردیو د مداخله په نتیجه کې شروع شو، نه د انقلاب هغه کې. او انقلاب څه ورکول؟ انقلاب دغه ورکول چې موږ او تاسو نن په دې غږېدای شو، اما دغه خپل ویښتیا، بیداری د خلکو، آگاهی د خلکو، جلب د خلکو سیاست ته، دا چې په غلطو شکلو سره استفاده وکړه پردیو، دا د موږ ضعف په دې کې شک نشته. اما انقلاب یو پرمختللی عمل و، دا چې ناکام شه. انقلاب ناکامېدو کې هم خپل ثور انقلاب خپل روسانو په وینو ولامبو، او خپل ګوند کې د پردیو ایجنټانو په وینو ولامبو. بالاخره امین صاحب څنګه د منځه لاړو؟ ولې د منځه لاړو؟ امین صاحب حقیقت دا د یوارې زه درته عرض وکم د اساسي قانون، یعنی امین چې کله رئیس د انقلابی شورای دولت رئیس شه، د مسئولیت، قانونیت او عدالت شعار ورکه. دلیل هم دا و چې په رښتیا هم زیاتی شوی و په دې برخه کې، خلکو ځان امن نه احساساوه. محکمه منځته راغله، څارنوالي جوړه شوله، د خلکو د جلب لپاره سیاست ته سازمان د ملي دفاع انقلاب جوړ شه. د ځینو مخالفینو سره، قماندانان سره خبرې شروع شو چې راجلب شي همکارۍ ته، او همدارنګه د لپاره چې قانونمند نظام منځته راشي، اساسي قانون کمیسیون جوړ شه. د پوهاند عظیمی، عبدالوهاب صافی، ډیر مشهور استادان، حقوقدانان په دې کمیسیون کې و. په دې قانون اساسي کې امین، زه په دې قانون اساسي کې کمیسیون کې غړی وم. په دې کې په مسوده کې چې قانون بیا سر ته ونه رسېده، او هغه مسوده ګرچې تکمیل شوې وه، اما هغه ورکه شوله. پس له هغه بیخي روسانو د دو لاسپوڅي حکومت ورکه کړه. په هغه کې یو متن و چې هغه خودمختاري ځینو ولایاتو ته ورکول کېدله. تقریبا یو فورم دی، ابتدایي فورم د فدرالیزم شکل. دې کې شرعي جوزجانی چې وزیر د عدلیې او لوی څارنوال و، د په دې قانون اساسي کې معاون د کمیسیون و چې خپل راس کې امین. د ورته وویلې چې امین صاحب دغه ماده خطرناکه ده، دا خطر د تجزیه منځته راوړي. د ورته وویلې چې دا هیڅ خطرناکه نه ده، په داسې حال کې چې
مرکزی قوي حکومت موجود وي، ملي وحدت ټینګ وي، دا هیڅ خطرناک نه ده. دا نه یوازې خطرناک نه ده، بلکې دا ما قصدي دا هغه لاسي طرحه کړې دا ماده په مسوده کې راوستې، ځکه دا نهضت د بلوچانو په بلوچستان کې را پورته کوي، نهضت د کردانو په کردستان کې، ټوله منطقه آزادي بخونکي جنبش نیسي. بله موضوع دا ده چې امین دا درک درلوده چې ټول ضعف زمونږ په دې کې ده چې موږ خاوره تقسیم شوه د انګریزانو لخوا، او زمونږ نیم هیواد واخیستل، نیمه خاوره هم واخیستل شوه، پاکستان پورې ضمیمه شوه د انګریزانو د دسیسو په نتیجه کې. نو امین په دې کې هغه دا متروخین یو ډګروال و، معاون د آرشیف د کګبې و چې بیا وتښتېد انګلستان ته، هلته کتاب نشر کړی. په هغه کې وایي چې په اګست کې، اګست د 50 کې، د 1908 کې، یعنی څو میاشتې مخه وروسته له انقلابه، د هغه د روسانو عمومي مشاور استخبارات ته خبر ورکړی چې امین موږ ته وویلې چې پښتونستان او بلوچستان زمونږ په اجنډا کې شامل دي، خو موږ اوس دا نه رسنیز کوو، او راته ویلې چې موږ غواړو چې زمونږ خاوره د عمان د خلیج نه د بحر هند تر سرحده پورې وي، او موږ بحر په خپلو سترګو وینو. یعنی امین د لوی افغانستان دایه په سر کې درلودله، او همدې هم د ده سر وخوړ چې دا په هیڅ همسایه لپاره، حتی د روسانو لپاره تحمل وړ نه وه. د موضوع کې حتی زه شاهد یم، زه په هغه هیات چې دولتي و، حزبي هیات، هغه ته لاړه په قوس د 57 کې روسیې ته د ترکیې په مشرۍ. هلته کاسیګین سره ملاقات درلوده، ما د ده ترجماني کوله، صدر اعظم د شوروي و کاسیګین. هغه ته یې وویلې چې موږ سره مرسته وکړئ، چې په کال کې ډیره مرسته موږ نه غواړو، 200 میلیونه ډالره که موږ ته راکړئ، موږ کولی شو چې خپل نه یوازې خپل انقلاب وساتو، بلکې انقلابي افکار د دیورن آخوا ته انتقال کو. متاسفانه دا په روسانو بده لګېدله، او روسانو هیڅکله نه غوښته چې په څنګ کې یو قوي دولت موجود وي، او دا یې د خپلو مرکزی آسیا جمهوریتونو لپاره خطر ګاڼه. دا هم د هغو دلایلو څخه و چې د امین د له منځه تګ سبب شو. نو دا کیسه که وکړي چې څه وخت په امین صاحب باندې حمله کېده او روسان پرې رالل او د یې وژلو، تاسې چیرې وئ او ولې حتی د دې چا چې ورته پخلی کوو هغه هم روسی و، او په دې روسي ملګرو چې دلته د امین صاحب سره کار کوو، یا مشاورینو یا په هره بڼه چې وو، نسبت په افغانانو وایي چې په هغې ډېر اعتماد کوو، چا ورته ډېر مطمئن او ډاډمن خلک وو. زه په هغه ورځ 6 د جدې باندې موږ یوه جلسه درلودله، په د کمیسیون د تبلیغ د مرکزي کمیټې جلسه وه. د موږ په راس کې د کمیسیون خیال محمد کټاوزی، خدای دې وبخي، هغه د وزیر د اراده تلویزیون و، هغه په راس کې و. د جلسې ته زه د اردو د بخش نه زه غړی وم. موږ جلسې ته لاړو په دا تعمیر د اراده تلویزیون کې، دلته د دفتر و. دا جلسه پای ته ورسېدله، بیا دوی ویل چې چای راوغوښتلی و، چای کش کړئ.
موږ چای شکه چې په دې کې هغه راغی دا کامرامین راغی او د ویلې د کټوزي پښتنه وکړه چې فلم واخست. په دې ورځ امین د مرکزی قطاعاتو یو تعداد سیاسي کارکونکو ته وینا کوله. دا ویناوې اکثرا هر پنجشنبه کېدلې او د کې ځینې سیاسي مطالب دولتي مسایل مطرح کول. د ویلې چې نه نن خو فلم نه و، منګه کامرې هر څه تیارې وې، د هغه د امین صاحب یاوران راغله یو زوف وکړه او بل موږ ته ویل چې زر زر هغه کامرې ټولې کوي، نن وینا نشته. هغه په دې کې چې ما دا خبر واورېده، زه اصل بل چېرته روانم کور ته، جګ شوم او دفتر خواته راغلم. دفتر ته چې راغلم ما خپل معاون نه پوښتنه وکړه چې خیرات ده؟ ویل چې خیرات ده او داسې د دفاع وزارت سیاسي ریاست ته تلیفون شوی. زه په دې وخت کې د قوای مرکزی قولی اردو سیاسي آمر وم. وروستیو 2 میاشتو کې ځان ته تبدیل شوی. نو ما چې ریاست سره تماس ونیو، دوی راته په تلیفون کې ونه شوی ویلی. ما ته ویل چې که ما اوس که پوښتنه وکړه چې څه ضرورت ده چې درشم، ویل چې راشه زر راشه. زه چې ورغلم دوی راته ویل چې داسې سیاسي بیرو د امین په شمول مسموم شوي دي. نو زه ورغلم پاس دغه لیدو ته چې د امین چې څه حالت کې ده. هلته چې ورغلم د معده یې نه وي مینځلې وه، حالت یې د داسې عمومي حالت یې ښه و، یعنې خبرې نورمالې کولې، حالت یې ښه و. منتها کله یو تشناب خواته هغه شه ته نشو تلای، داسې لکه سړی چې ډېره نشه وي او هغه استقامت نشي وړی. نو موږ سره کومک وکړ چې تشناب پورې لاړ شي. نو هغه دا و چې د راغلو د آشپز په ارتباط، آشپزان خپل و، خو د مخکې نه تاریکې د وخت څخه هلته یو تن د صحي معاینې د غذا لپاره و د روسانو څخه، چې یعنې نرس یا ډاکټر ورته ووایي چې د صحي نګانه غذا باید کړی وای، چک کړی وای. یعنې آشپز نه و دی، خو په آشپزخانه کې وظیفه وه. او دا موادم چې اچول شوي وه، 2 نور ښځې وې د سفارت نه چې هغه د ته راتلې د نرس یا ډاکټر ته چې په آشپزخانه کې موظف و. نو دا موضوع چې آشپز خو نه و، خو د آشپزخانه کارکوونکی و، دا په اکثرو هیوادو کې کېدای شي استخدام شي د مختلفو میلمستیاو لپاره. د مختلفو هیوادو غذاوې فرق کوي، د هغه لپاره دا استخدامیږي. او د دې نه د مخه یا 10 ورځې د مخه هم یو تلاش وشي چې امین مسموم کی و، چې شوروي مطبوعاتو کې نشر شوي دي. دوی مخکې یو تصمیم ونیول، تا کارمل یې راوستلی و تر بګرامه پورې، هلته یو تخنیکي مفرزه وه، په هغه کې پټ کړی و. دی او اسد امین وراره چې د استخباراتو رئیس و، دواړه په عین وخت کې مسموم اول. خو امین نه و زهر په تاثیر نه و کړي. دوی داسې لیکلي دي چې د کولاس کلي و، په اصل هغه خونسا کړي و بیرته هغه چې څه ډول زهر. یعنې مخکې له دې هغه نه هم دا اقدام شوی و بغیر د آشپز له لارې. او حقیقت دا ده چې زمونږ په دولت کې حتی مخکې له دې موږ روسانو سره همیشه د ښه ګاونډیتوب مناسبات درلوده. یعنی امان الله خان دولت اول دولت چې روسان پر د انقلاب نه وروسته، د اکتبر انقلاب نه وروسته دولت د روسیې په رسمیت وپېژاند. دوستیم و نظامی چارو کې هم موږ کله چې داود خان صدارت وخت کې امریکایانو کومک ونه کړ، مناسبات روسانو سره شو، همیشه مشاورین و. داود خان په وخت کې و، درسته د په انقلاب کې یو څه زیات شو،
نو موږ روسانو سره د ښه ګاونډیتوب مناسبات درلوده، منتها موږ په مساوي حقوقو متقابل احترام په چوکاټ کې دو سره غوښتل دوستي ولرو. دو له دې دوستي نه ناوړه استفاده وکړه، او له دغه امکاناتو نه دوی هر وخت کولای شو چې څوک مسموم کې استخباراتي کار کې خلک په هر هیواد کې نفر وژلای شي، انفجار مالته کولای شي، او داسې مسمومولای شي. په امین صاحب کله ډزې وشوې او یو پوښتنه چې ډیره جالبه ده، په دې دومره مسلحو قواو کې چې تاسو خپل ملته تشریف درلودو، چې د امین صاحب ته یا نظام ته د وخت وفادار وي، آیا کوم داسې څوک و چې د روسان سره مقابله وکړي او د نظام، وطن، د ولسمشر، د ګوند دفاع وکړي، که نه څوک هیڅوک هم نه و؟ دا حمله د دوی ناببره و، قلچکی حمله و، د دوستۍ په لباس کې و، په پټه و. دا یو دلیل و چې منظم مقاومت ونشي. منظم مقاومت د منظم مقاومت لپاره تیاری ونه نیول شو. دویمه مسله دا چې په د وخت کې د امین هم مسموم که هم بیرته معده ورو مینځله. دلیل دا و چې د غوښته چې مرکز د قومنده او مرکز د رهبری دولت فلج کی، په دې کې لوی درستیز هم مسموم شوی و. یعنی رهبری مسموم و، دا امکان د من په سوق اداره کې اختلال واقع دولت له چوکاټ نه. بله مسله دا و چې روسانو په مختلفو قطعاتو کې تر ډیرو تر کنډکټر سوي پورې مشاورین درلوده، متخصصین درلوده. د متخصصینو د 5 ستون په حیث کار وکړل ده. او بل تر ټولو مهمه مسله دا و چې ګوند ایدئولوژیک ګوند و. د ګوند غړو ته تا ممکنه نه و چې ته ووایې چې شوروي دلته د موږ سره خیانت کوي. دا ممکنه نه و چې دوست و دښمن علیحده په بل شکل ورته تعریف کې. دا په شوروي په حقانیت باندې هغو بیخي باور درلوده. نو حتی امین ځنې هغه درک کړي و چې شورویان مخالف دي، اما دا یې نشو کولای چې دفعتاً تغییر ورکړي هغه ته، مخصوصا دا چې شوروي پورې مربوطو ګروپو په حزب کې د کارملیانو په شمول همیشه دا تبلیغ کړی و په حزب کې چې امین د سیاه جاسوس، امین ضد شوروي ده. ته چې مجرد اسم حرکت کولای، حزب په مقابل کې ورته درېده. سره له دې ټولو مسایلو قطعاتو کې جدي مقاومت وشه. همدا چې زه لاړم ویې غوښتم ریاست ته، هلته کېناست، ټول قطعات ته قومانده ورکړه چې جزیرین حرکت چې وشه اشنډ کړي. په ګارد کې د مونږ ګارد کې 150 کسه منصب افسر ووژل شو. د امین محافظین ځوان بریدمنان و، تقریبا ټول له منځه لاړ په مقاومت کې. په لومړي پوړ کې د تاجبیک د تفریح په لومړي پوړ کې، دویم کې د امین هغه دفتر و. په لومړي پوړ کې 100 نفره روسان له منځه لاړ. په ګارد کې د روسانو مجموع کې 350 تنه وژل شوي. په دفاع وزارت کې، زه په دفاع وزارت کې وم، په سهار کې ما ته یو جنرال د دوی و، ما ته ویل چې دا زینې د موږ د سربازانو له مړو ډکې وي. په ګارد کې د موږ هم په وزارت دفاع کې موږ هم تلفات په اصل کې چې یو ټولای محافظ موږ درلوده. په هغه کې رئیس د شفر ووژل شو. یاور باخ په سترګو ولید چې ووژل شو، یاور د نظامی استخبارات. په رادیو تلویزیون کې اول ټولای د اول کنډک وظیفه درلودله چې استودیوګانو محافظه وکړي ټانکو سره د پایچار زره دار. په هغه کې وزلی او هزاره ملیت څخه و،
قماندان و دی شهید شد. د استودیو په دفاع کې یو سرباز و ملي خان د پشهي ملت څخه و، دی شهید شد. ټانکونه یې ټول وسو. دا په د روسانو سره په مستقیم جنگ کې. مستقیم جګړه کې دا ټول په هغه کې په خپل تاجبه کې په پاسپورت کې عبدالرحمن د امین مشر زوی، گربز، محمد نور، چې نور نمونه مې هیر شوي دي، اووه کسه تر آخري مرمۍ پورې جنګېدلي. حتی هغه په لورګانو ویلي چې موږ په لمن کې مرمۍ ورته وړې، هغه وخت وژل شوي دي چې نور مرمۍ پای ته رسېدلي. په بګرام کې قماندان د غونډ د محافظ کنډک د محافظ قماندان ووژل شه له 30 کسانو سره، سب افسران سره په مقاومت کې. او طبعا روسان به وژلي. روسان یوه تیاره تابوتونه انتقال کړي ول بګرام. په وزارت دفاع کې په قوه مرکز کې یو ټولای و په میدان مقاومت وکړ. رئیس ارکان د قوه مرکز ډګرمن شاهزاده د کونړو د بابا جان هغه زوم دی ووژل شه، شهید شه. نور افسران سربازان شهیدان شول. په وزارت داخله کې د مقاومت په نتیجه کې د ځوانانو د شعبې مسئول رشید نومېده، یو تعداد افسر و سربازان سره ووژل شو. په ټولو نقاطو کې مقاومت شوی ده البته، اما دا چې منظم مقاومت موږ نشو کولای، هغه دلایل چې ما مخکې درته عرض کړ. او له بلې خوا مسله دا وه چې تناسب د قواو هم د موږ برابر نه و، چې د سلا نه نگاه، تحقیق نگاه، نه د محاربوي آمادگی نگاه روسان طبعا قوي و. خو که موږ په دې باندې پوه وای او له مخکې آمادګي ولې دوی مسکه تېرېدای نه شوه، نه شوه له سرحداتو نه شوه، ځکه دوی یوه فرقه په اول لار انتقال کړه هوایي میدانو ته، او دوه فرقې د تورغونډیو د حیرتان لار انتقال کړه. نه خو دوی موږ په هغه کې درولای شو، په مخکې د کابل ته راورسېږي، اما موږ دا فکر نشو کولای. حقیقت دا و چې دوی دا عمل نه یوازې موږ تباه کړو، موږ تباهي سره مخ کړو، موږ وطن تباه کړ، بلکې ځان هم تباه کړ، ټول سیستم خپل تباه کړ. هیڅ فکر نه کې داسې احمقانه عمل څوک وکړي. او دوی دومره احمق و. په نامه د اندری الکساندرویچ دستیار د برژنف لیکي چې په 28 باندې قواوې راغلي، امین یې وژلی، په 28 له اندروپ نه پوښتنه کوي چې د امین د غوښتنو په هکله چې د تسلیحاتو په هکله یې غوښتل، موږ څه عکس العمل لرو. هغه اندروپ ورته وایي چې ته هغه ده موږ وخته قواوې داخل شي افغانستان ته، امین نور نشته، کارمل پغه کې ده، قدرت کې ده. د برژنف دستیار خبر نه ده چې دا داسې احمق خلک. تولیتر نظام و یا درې څلور نفرو دائم الخمر عمل ته تصمیم نیو. دونه پټ دا تصمیم نیول شوی و. په 12 دسمبر د سیاسي بیرو جلسه شوې د شوروي کمونیست ګوند چې په دې کې تصمیم نیول شوی چې تجاوز وکړي، په افغانستان یرغل وکړي. په دغه جلسه کې دومره پټه وه چې د سیاسي بیرو د علالبدل غړي هم استندل، یوازې اصلي غړي شامل و. یو نفر علالبدل غړی و چې هغه پاناماریوف د خارجي روابطو مسئول، او حتی دغه تایپست نه د پریخه چې نوشته وکړي د جلسې جریان. یو له سیاسي بیرو غړي څخه چرننکو چې پس له برژنف بیا هغه
پس لاندروپ هم نه مشر شه، د په قلم لیکلی ده دا پروتوکول د جلسې د لپاره چې افشا نشي. او حتی په دغه کې هغه اوس نشر شوی د عکس د متن په هغه کې هم نوشته کړي دي حالات په ای کې، په ای هواد کې، حتی د افغانستان نوم یې نه دی لیکلی د لپاره چې څوک خبر نشي. نو بل دا تجاوز غلچکۍ و، ناببره و. او اصلا که منطق و د افغانستان تاریخ ته، د افغانستان د خلکو عنعناتو ته، کرکټر ته، چې دوی پردی هیڅ کله په خپل هیواد کې نه پرېږدي، دې ته که وکتل شي د احمقانو به هیڅ کله داسې عمل نه وای کړی. اما متاسفانه دا د عمل سر ته ورساوه، موږ داسې تباه کړو. په میلیونو انسانان، 2 میلیونه ووژل شول، 2 میلیونه هغه شو، معیوب شو، په میلیونو مهاجر شو، اوس یې په هغه رقم له وطنه شړي. نو دا ټول د تجاوز محصول. یوه پوښتنه حبیبي صاحب، ما ته پوښتنې ډېر راغلي خو هغه نورې بس کوم، هغه نورې نه کوم. یوه دا پوښتنه کومه چې تاسې د امین ملګري، خلقان امین ملګري، یوازې 2-3 خلقیان یادوي، په تڼي باندې تاسې هېڅ تبصره نه کوئ چې تڼی تاسو سره په دې مسلو کې هغه وخت دومره مهم نه و او که نه د روسانو ملګری نه و، وروسته مطرح شو. په شاهنواز تڼي ستاسې تبصرې زه کمې اورم چې ولې. تڼی یو هغه ښه د ډګر افسر و، د میداني افسر و، ښه جنگي قومندان و. نور دی په لومړي سر کې په سیاست کې ډیر مطرح نه و. په شپږم جد نه مخکې د ترکی او د امین ترمنځ جنجال چې پیدا شه، د په هرات فرقې قومندان و. بیا یو څه سلسله روابط د ګلابزوی سره درلودل، سید محمد ګلابزوی سره. په هغه ما په یاد دي چې د منګ لغنه راوغوښته د ولسمې فرقې نه، د هرات نه. ما د سره خبرې وکړې، ما ورته چې دغسې وضع په حزب کې پیښه شوله، متاسفانه. خو په هر صورت سره موږ ته باید وطن و د ګوند اهداف مطرح وي. نو داسې یو څه له دې نه ناراضه و، له دې حالت نه. بیا د هغه چون هغه سرحدي فرقه وه، نو دا په هغه کې رئیس د کشف د وزارت دفاع شو، یعنې کوم دومره ډېر تغییر یې ونه کړ منصب. خو ډېر په دې حوادثو کې مشخص د رول نه درلوده په هغه وخت کې. سره په انقلاب کې سهم درلوده، همدا سهم یې درلوده. د ارګ په نیولو کې هم د دقتې سهم درلوده، اما نور ډیر هغه نه و، داسې ډیر په سیاسي برخه کې ډیر فعال نه و. او د وطن په ارتباط د ګلابزوی سره او مشخص درته وایم مخکې له انقلاب یو ځای اتاق کې ورسره اوسېده، رفت آمد درلوده، کارت پروان کې د ګلابزوی کوټه. نو هغه روابط ورسره و. بیا وروسته له هغه نه طبعا د په هغه کې شوروي کې تحصیل هم کړی و، پاراشوټو کورس یې لوستی و، او دا ارتباطات هم د 4 نفرو سره څه ناڅه درلودل. بیا نو وروسته به دوی جذب کړی. ستا تبصره د تڼي په کودتا څه ده چې دې د اقبال صاحب سره د نزدېکت او دې ته ورغاړې وتل، دې باندې څه یوه لنډه تبصره وکړئ؟ داسې ده چې هغه د تڼي کودتا اصلا د روسانو لخوا تنظیم شوه. دا د تڼي کودتا زه ورته نه وایم، د تڼي او نجیب کودتا، دا مشترکه کودتا وه، او شاید پایل هم نجیب کړی وي، که څه هم زه د وخت کې بندي وم.
ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو موضوع داسې وه چې کله چې رباني سفر وکړ هغه ته مسکو ته، اول ته یې لمن وغوړوله روسانو ته چې قدرت ده ته ورکړي. په جهاني سطح هم توافق داسې شوی و چې نور چپی حکومت سقوط وکړي او هغه راشي، مجاهدین راشي قدرت ته، او په سر کې هغه رباني. نو دا تفاهم د ایران، عربستان سعودي، روسیه او امریکا ترمنځ یو شی چې تاریخ کې ثابت شوی دی. په افغانستان کې ستر تغییر ترڅو دا دوه قوته سره تفاهم کې نه کیږي، یعنی هر څه عمده تغییر چې دلته راځي دا شرق و غرب مفاهمه کوي، په مفاهمه راځي دواړه طرفو. دلته د چپی حکومت سقوط او د هغه راتګ لپاره باید زمینه برابره شوه. دا ټول د دې لپاره کار کوي، هم ایرانیانو، هم پاکستانیانو، هم روسانو، هم امریکایانو. د دې په مقابل کې ستر خنډ هغه خلقیان و، مخصوصا په نظامی برخه، ځکه په نظامی برخه کې خلقیانو ډیر قوي قماندانان و. دا باید وهل شوی وای، دا باید تضعیف شوی وای ترڅو زمینه برابره شوی وای د راتلونکو تغییراتو لپاره چې هغه د هغه راتګ و، د جهادي ګروپو راتګ. نو دلته له یوې خوا نجیب تحریک روسانو، له بلې خوا یې تړای تحریک. دته یو خوا دی په شا ټپاوه، له بله خوا یې هغه په شا ټپاوه، ترڅو دا برخورد په نتیجه کې څه وشو؟ خلقیان ووژل شو. تڼۍ لاړه په پاکستان کې کېناسته ده، نجیب دلته پاچاهي کې ته ناست و، او په منځ کې آصف فشور و نپوهېږم تکړه تکړه قماندانان ووژل شو، او 1500 نفره خلقیان بندیخانې ته واچول شو. یو دم اردو تضعیفه شو، او بیا چې څه تغییرات په جهاني سطح کې افغانستان کې غوښتل، مقاومت مقابل کې موجود نه و، غیر دا او بل داسې یو هغه هم وشو چې له پښتنو نه حاکمیت نور قومونو ته، مخصوصا تاجکانو ته انتقالاوه چې د رباني په راس کې. دې لپاره دغه کسان چې په دنډ کوتا کې وهل شول دا هغه و، دا کسان عمدتا پښتانه و. دا هم دلیل دی. تڼۍ ما درته عرض وکړه چې ښه قماندان و، ښه افسر و، د میداني افسر و، اما دا په سیاست کې دومره نه پوهېده، شاید تحریک شوی وي، د رښتیا یقین کړی چې فرض کړو د نجیب نه قدرت ده ته ورکوي روسان، اخفال شوی وي، او راغلو دا چې وروسته نو د دې لپاره چې دا په روسانو تاوان نشي کړی، خو روسانو دا کار وکړ، هم نجیب هغه که همه دا تشویق کړ. شاید زه بخیات سوم چې نجیب به پوه و په دې باندې، هغه به پوه کړی چې څه په خاطر دا مونږ کوو، ځکه نجیب یا کارمل هغه فنا په روس و، هغه چې هر څه غوښت غیر لغه لکه دغسې چې وواژه په سره مرګ یې مړ کړ، دا روسانو مړ کړ کنه. آیا ولې احمد شاه مسعود د روس نماینده و یا رباني ولې پرې نه ښود چې لاړ شي او مرګ ته یې برابر کړ؟ نو موضوع دا ده چې دلته دا هغه شاید ته یې ویلي وي، د سره موافقه هم کړي، نو دا په تفاهم سره دا موضوع منځته راغلی، او پس لغه چې په روسانو تاوان نشي تڼۍ پرې نه ښود چې راشي روسیې ته اخواته ثابت کړي. هلته نو تا چاته ورته غیر ګلبدین غیر لاحصا هماغه ون. او ډیر دا بس ډیر خوب دی او ډیر اوږدېږي، او ما ته دومره پوښتنې راځي ځکه هېڅ زړه مې نه غواړي چې دا پرېږدمه دا بس. یوه پوښتنه دا هم وه، د دې نه وروسته بیا د امین صاحب د ژوند بلې برخې ته راځو. یوه پوښتنه دا هم ده چې تاسو په ګوندي او حزبي لحاظ دومره کلک وئ
چې تاسو د خپلوۍ مراعات هم نه کولو، تاسو ته ګوندي پریکړې یا امین صاحب ته ګوندي پریکړې ډېرې مهمې وي چې توکل په خدای نو پښتنه به وکم چې تاسو استاد سیاف هم باندې په دې خاطر باندې چې د تاسو فکری او سیاسي مخالفو او خپلوي ته منکات صاحب موږ نه ده بندي کړای، صاحب داود خان بندي کړای. سیاف هغه په ابتدا د جمهوریت کې کله چې داود خان کودتا وکړه په اول کال کې د ډېر په تشویش کې شه، په تشویش کې شه او د نه غوښتل چې هغه شي چې د پاکستان ته وتښتي. هغه کوشش یې داسې وکړي چې بورس واخلي او احتمالاً د امریکایانو سره له مخکې ارتباط درلوده. د امریکې ته بورس واخیسته د حقوقو په برخه کې په دکتورا لپاره. غوښتي چې په دې رقم له افغانستان ووځي، ځکه یو تعداد اخوانیان تر ضربې لاندې راغله. داود خان یو تعداد ووژل، یو تعداد بندیان کړ، یو تعداد وتښتېده. سیاف په دې تلاش داسې و چې په قانوني ډول سره لاړ شي چې بیرته وکولای شي په اسانه راشي. نو د بورس واخیسته ډېر زر. بورس چې واخیسته روانو بورس ته د تلاشي د چک د غنه هوایي میدان هم تیر شوی و، اتاق د انتظار کې چې طیارې ته پورته شي. په دغه وخت کې ونیو داود خان. د داود خان بندي و. منتها کله چې موږ بندیان خلاص کړه، موږ تقریبا 15,000 بندیان خلاص کړه د انقلاب نه وروسته. دای په دې خلاصېدو کې رانه دای موږ بندي وساته، او تعداد نور تنها دای نه دای بندي پاتې شو. او بیا دای کله چې روسان نو تجاوز وکړ او بندیان کارمل خلاصول، دای خلاص کړ، بیا دای وتښتېد پاکستان. ښه اوس په ما داسې اورېدلي چې امین صاحب ډېر ښه اتڼ کوي. امین صاحب باندې ځینې وخت ځینې کسان دښمنان دا اتهام واردوي چې دی د پښتنو طرفدار و او حتی دی د پښتونست و فاشست په نامه هم تخریباوه. په داسې حال کې چې امین حقیقت داده چې ټولو قومونو ټولو ژبو ته احترام درلوده. دای د پوهنتون وروسته چې فارغ شه د ساینس پوهنځي فیزیکو ماتماتیک نه برخه نه فارغ شوی و. دای په ابن سینا کې په دارالمعلمین کې اول معلم و، بیا مدیر و. نو هلته یو درام لیکلی و په نامه د پیمان، چې په هغه پیمان درام کې دا ښودل کېده چې ټول قومونه ټولو ژبو ویونکي د افغانستان سره په یو پیمان او په یو وحدت کې د افغان په صفت دي. دا تمثیل ده. یعنی دا ما لوستي و چې په وخت کې د په ضد تبلیغات کې د په دفاع کې حزب لیکلي و چې داسې نه و. هو د لکه څنګه چې نور ژبو او نور قومونو ته احترام درلوده، د خپل پښتون او خپل ژبه ته احترام درلوده. ویل کېږي چې په ابن سینا کې دارالمعلمین کې کله چې معلم و هغه مدیر و، د پښتنو ته اجازه ورکوله چې په پښتو ژبه سوالو ته ځواب ووایي، په پښتو یې پوښتنې کولې. عمل خاطر د پښتنو ځکه په هغه وختو کې مسلط تعلیمي ژبه فارسي وه. ما خپله له شپږم سر نه تر 12مه پوهنتون په فارسي ژبه لوستی ده. فارسي دې ویلی که په دري دې ویلی؟ په دري مې البته. نو هغه دا و چې ماده دا امکان ورکاوه. د ویل چې په دري ژبې خلک کولی شي هغه وکړي، او هغه پښتانه چې پکتیا نه هغه نه راځي، اصلا فارسي صحیح زده، دري صحیح زده، نو اقلیت شو پښتو باندې هغه وکړي. نو دای د البته په پښتونولۍ باندې ټینګ و امین.
امین په رفاقت کې ډیر ټینګ و. دا د پښتونولۍ یو هغه ده. صداقت کې تخلص یاد امین. دا هغه لوړ خصوصیات او خصایل د پښتنو باید د احترام وړ وي. باید هر پښتون او حتی هر افغان ورته احترام ولري. دم ورته درلوده. اتن اوس خو بیخي د ټولو افغانانو که هغه پښتون ده که تاجک ده که ازبک ده او یا هزاره، د ټولو هغه ګرځېدلی ده، عنعنه ګرځېدلې ده. په ټولو ودو کې اوس هزارهګانو ازبکان هم هغه کوي، اتڼ کوي. نو اتڼ یو عنعنه ده د پښتنو. امین د عنعنو ته ډېر هغه کاوه، احترام کاوه. او رښتیا هم په ودو کې به بیخي کمیس و پرتوګ و زري واسکټو ما لیدلی ده هغه کې په ودو کې حتی لونګیو په دې کې به بیخي د اټن هغه به اوسه په سر کې به ده. نو داخل هغه درلود. په دې کې شک نشته چې امین لکه نورو ژبو ته پښتو ته هم ډېر احترام درلود او پښتونولۍ ته هغه درلود. په پښتونولۍ ولاړ سړی و. او ما غوښتل چې همدغه به اخري پوښتنه کومه، بله به نه کومه، خو باور وکړئ چې دغه اوس یوه پوښتنه راله او بېګا هم زما زړه کوم زه به دا تاسو نه کوم، اگر چې د دې جریان ما ته محترم ماڼو صاحب ویلی دی، خو بیا هم زه تاسو نه کوم. امین وبخئ صاحب، احمد ظاهر ولې ووژلو؟ احمد ظاهر نه ده وژل شوی. احمد ظاهر چا وژلی نه ده، خپله په ټکر کې بل شوی. راغلو د امین په ارتباط کوي چې امین حتی یعنی خپل به خواندن نشو کولای، اما هنر ته او ادب سره مینه درلودله. احمد ظاهر حتی دل بندیخانه خلاص که. احمد ظاهر یو موضوع داسې ده چې د احمد ظاهر ښځه چې ووژل شوه او د تړون ښځه سره خویندې وي، پرګل ډګروال پرګل لورګانې وي. نو داسې اتهام واردېږي چې څرنګه چې د احمد ظاهر ښځه چې وژل شوې ده او هغه په احمد ظاهر تاوانېدله، دا د تړون ښي نه وه. نو شاید د احمد ظاهر په وژلو کې تړون لاس درلود. اما موږ سره مدیر د استخباراتو د هغه د پروان بندي و، منیر احمد نومیږي، په بندي خانه کې په چرخي کې بندي و. د ویل چې په اوله هغه کې لحظه کې زه ور ورسېدم هغه ته سالنګ ته همالته چې د هغه شوی چې د ټکر کړی و، تیږې سره لګېدلی و. او دوی هغه جریان ویل شوی هم ده هغه محبوب الله په نامه څوک ورسره چې د منډیوال هم خپل هم لکه چې دوه جنکۍ ورسره وې. دا چې دوی څه رقم تلي دي، چیرې شراب اخیستي دي، بیا کوم ځای ته تلي راغلي، دا د یو ټکر په نتیجه کې مړ شوی ده. او راغلو هغه ته که مسله د امین پرته، امین دایل بندیخانې خلاص کړی، دوسیه حفظ کړي. هغه دوسیه چې داود خان وخت کې دی بندي و، د محاکمې ته برابر. نو دا بیخي غلطه خبره ده چې او حتی زه دا درته وایم چې د امین د ورېرې واده و په کابل نندارې کې، دا په چمن ساحې کې کوم سالونو د ما په یاد ده، زه پکې وم. دی بندي و، له بندیخانې خواندن ته راوړ. څوک؟ احمد ظاهر؟ هو همغه وختو کې لا خلاص شوی نه و، بندي و، له بندیخانې نه یې راوغوښت هغه ته، اما محفل کې خواندن نه کوه. دا یې ډېر علاقه یې درلودله هغه سره خواندن. یعنې د امین صاحب د علاقې سندرغاړی احمد ظاهر و. او چې هغه د ورېرې واده کې سره لدې دی بندي و، بندیخانې اجازه ورته ورکړه چې راشي هغه ته محفل ته د خواندن. او بل دا چې دوسیه یې حفظ کړل، بندیخانې نه خلاص کړه. خوشحاله یم
چې تاسو افغان ډیاسپورا نتورک ته رالی او زموږ سره په دې موارد باندې ډیره په حوصله او ډیره په ورین تندي مرکه وکړه. ښه ده او یا د خوشاله اوسئ بي بي سي. اټک صاحب مننه ډیره زیاته. زه مننه کوم تاسو که دا زمینه د مساعده کړه چې سره وغږیږو په دې مسایلو. تشکر، خیر اوسئ.